چې خواږه خواږه بنډارونه کوئ خو دې مې دوی که نه که درته دروغ وایم ملکه په دې خندا دې مین نه یم نو کافر به یم پام کوه چې په خندا شریف خان طرف ته سوچ کو کم چک مک ته ونه ټول به دې خوړلی ان شاء الله تعالی تا نه به راتلونکي کې سړي خور جوړېږي که خیري یاره ملک صاحب په ما خو ګرانې ولا زه یم چې په دې زړه باندې دې واده ورېده زه دله پکې مکمل پیدا کړم هملته دې ساتم پهلوان راوله ولي الله پهلوان لایف نه دی ودرېږه درته څوک راجي کم کسان خو ډېر دي هلک به راجي کم واده ورېده زنانه ذات به دلته اوس موږ سره ګپ نشي لګولی انا لکان تختینو تلا د زنانو کنځلې کوم خو ګپ شپ سره لګو واده ورېده ولا ما سره خو هلکان نه دي ټولې جینکۍ دي ورسره هلکان ټول مصروف دا ملک په سور کې شي داسې ښه شان جینۍ راوالی که نه ولي الله ولې نه پوهېږي او ملک صاحب بیا غوسه نه کوي که نه بیا دی په سکون یې لګي انګریزه د تراواله ملک صاحب اورېږه ته اخیر درجې ته یې ویشتې تیاره مې آی ساقا خلک چې هغه راشي سلام وکړي دا ورته د دې ځای نه سلام کوي زموږ سلام دې مران کو ملک زما ډېر ریسپیکټ کوي څنګه ولی الله ښی جهانګیر صاحب ښی ټیک ټاک شکر صاحب ته ښی ټیک ټاک کړه زنده باد دا داسې لکه د مومند ونډ سه ډاکاکو لګي زه د ملک صاحب ډېر احترام او قدر کوم دا ملک صاحب عزت ټول کوي دا د الله احسان دی په ملک صاحب زه نه باندې پوهېږم چې دا تاسو نه څنګه دی پاکستان کې مجرده ګرځي ټول انډیوالان یو ځای ملک یو کار دی یاره زه تللی وم د ملک تی حجرې ته ملک ته ما لکه دا قیصه دله را ختمو ما دا واده درله کوو پوه شولې نو ده ویلې زما جینۍ نه خوښېږي ده اصل کې چې څوک خوښه ده که نه مریم نواز ده د خوښه ده هغه یې کوي نو ساقه تم داسې خبره وکړه چې هغه موږ له کار راولې مړی هر ته لا راغلی نه و خبرې دې شروع کړې مړه یا لکه نو دې کې څه دي ولې ای اسحاقه یو د ولږې نه مړ کېدو بلې سر ته پراټې کتلې هغه واده د وړه جینۍ غواړي ته ولا مریم نواز غواړي خوښه ده چې د نوې خوښه بیا ټیک وه تپوس دې ته وکړه ستا خوښه ده که نه دی تپوس وکړه خپله دې تپوس وکړه خوښه دې ده زما ډول سره خوښه هم نه ده چې پلار جهانګیر صاحب چې پلار مې مجرد وي مواجرې زړه مې پې درد کوي پلار دا خو لا ملک صاحب دی ولی الله دی دا اوس هم په خط دی ولی الله تا مال اوسه پورې پالو بیگ نه دی راکړی ښه خوش انسان یې خوش په دې کوم دا څه خبره ده مړه پالو خو وړه مسله ده خوش شي خوش څنګه کافر نظر دی ډبل انډیوالانو ملک صاحب ان شاء الله دا اوس د انګریز راخېجوم او والله چې سم دستي به د سره مینه شروع کړي او اعلان به هم درته کوي دا پښتني جینکۍ په هلکانو سیاست کوي نه خوله بنده که لکه دغه ملکه ډېره خوله مه وځه ګوره مچان دا سړی راته څه وایي موږ او تاسو پښتانه دي سی وایي په خپل پښتون باندې قبر کوو که نه ملک صاحب که زه جینۍ وی سمدستي ما د سره واده کوو الله دې خوشحاله که الله دې خوشحاله که وی الله دې خوشحاله همدې کې خو پروت دی الله دې خوشحاله که والله دې خوشحاله که ما دې ورېده ولکه درته جینۍ هغه بانجي دی که ټیشه دی هغه د ځان نه جینۍ جوړه کړي او کله درته هلک جوړ کړي مننه انډیوالانو مننه هغې د تاسو بانجي وی نو مننه
د هغې څه نوم دی؟ باتینګړ وصال نه خپل نوم یې وصال دی که نه نو باتینګړ ورته باید ملک صاحب نو تم ټوله ورځ د پټو په پولو ګرځې وادرې د پټو په پولو جینکۍ چېرته میلاوېږي چېرته بازار مازار کې وګرځېږه داسې کار کړی و د ملک ته دغه واله کړی و استاذ وایي یاره وایي نرمېږی راوله که نه ولي الله یاره ته سوچ کو چې اوس نرمېږی دی استاذ له د کوم طرفه راولی و ما ته پته څنګه لګي چې دا نرمېږی دی پوه شولې یاره ده ورته ما یې ورځ 2 ټیم راکړه استاذ ته یې ویلې یاره 2 ورځې پس د میږی راوړو په ټیبل یې استاذ ته کېښوي دا واله نرمېږی بس هغه ورته ویلې وي تا ته څنګه پته ولګي چې دا نرمېږی دی یاره استاد وي دا د جینکو د کالج مخې ته ولاړ دا تا ته نرمېږی نه ښکاري ډېره ما تاسې ښځه غواړي مړه دا ما تاسې ښځه غواړ ښکاري یاره قسم د دونه بېعزتي چې زما کړې ما په یو ګیلاس اوبو کې ځان وجلی و د ملک بېعزتي باید ونه شي مسلمانه ما په پرچ اوبو کې ځان ډوبو د چې مریم نواز پرېښه دا څه ورته ایله ملک صاحب داسې غول په ډانګو وایي زموږ ملک ته باید احترام وکړي دا پرچ په اوبو کې پرچ کې څنګه ننوځي په پرچ کې څنګه ورنوځي د خدای مسلمانه د خدای مسلمانه په پرچ کې څنګه ورنوځي ښځه ملکه ورکړه ټیک ته بېشکه بې شوبې زه تاله واده کوم چې ته کله وې کوم درله ټیک ده خو چې ته کومه جینۍ خوښه کې که نه ته هغې ته خور ولې وې خور وي ما سره واده وکړو نو هغه دې په دې مخ څپېړه وباسي ملک صاحب دا څه شوی زه ټیک ټاک ته راوتلم چې ما ته کومې جینۍ ویله چې زما ورورې قسم په الله وادرېده که ما اوسه پورې خبرې م کړي زه ورته یم زه صحیح خاوند لري ما سره خبرې مه کوه ځکه چې زه تا سره کومې خبرې کوم وادرې د خاوند باندې به دې څنګه لګېږي خپل خاوند سره د مینې محبت خبرې یوه جونګړه جوړه کړه او چې ملک صاحب ورته ورور ووایي خاورې به موږ ژوند وکړو ملک ورته وایي زما خورې خو واده دروغ نه وایم چې دروغ وایي که نه د هغه ایمان نه وي زه به درته پروف کوم تارې جینۍ ته وایه زما خورې ته ووایه ځه عارف دا دی مخامخ دی دغلته Thank you, sir. عارف خان وروره ته یوه کیسه راته وکړه ورور مې نه عارف خان وروره خپه مې خراب ځای ته لاړه ګورې مړ کېږم د عارف خان وروره وړي مې درنه دقه ته چړنو که نه اوبه پکې ډېر او یو هغه قیسه وکړه چې ابال د ته وکړي تا ویل لکه پلار خو مې د لته دی وجلی